نرنګ ولسوالي ډېره ښکلې هوا لري، سرسبزه ده، د نارنجانو غټ غټ باغونه لري. زه انشاءالله چې وروسته به مو ورولم، تاسو به یې خپله وګورئ. نو الحمدلله هغه خو مشکل خامخا په ولس کې مشکل پیدا کېږي، جنایت هم پیدا کېږي، مقصد حقوقي هم پیدا کېږي. مقصد که راشي موږ کوشش کوو چې ولس سپین ږیرو ته حواله کړو. سپین ږیري خو زموږ مشران دي او ښه مخور خلک دي، هلته حل شي. که هلته حل نه شي، راوړو دلته حقوقو کې حل کوو. تاسې کولی شئ چې په یو وخت زمان کې شل دېرش نفره مېلمنو ته سیرلي غوښه یا د پسه غوښه یا د خوسي غوښه ورته هغه کې کباب کوي. دا ورته کباب کوو، برابر یې کړو. دېرشو نه زیات هم کولی شو. بس څومره خلک راځي موږ اماده یاست انشاءالله تعالی. پاتې راغلي نه وي ته دا پروس تاري. نرسري خو خپله لرو، بوټي خو خپل لرو. بس کېږدي څو راځي هم پرې ښایسته فروش هم کوي له دې جنانه. فروش د دغه ګلانو که یو څوک راشي شوقي د ګلانو، نو بیا موږ ورته پرچون او همدا او پرچون هلته د قنداره پورې موږ دغه د ګل او د ګلدانونو او د بوټو لیک. ورځې یا په هفته کې څو ورځې تمرین کوئ؟ بس مکتب چې رخصت شي بس بیا راشو، بس خپل تمرین کوو. مجموعاً د تاسې یو ټیم کې څو نفره هغه کرکټیان دي؟ بس 11 کسان. ښه، د افغانستان کوم هغه د کرکټ کلاړیان تاسې پیژنئ؟ راشد، اصغر افغان، شهزاد، ټول پیژنم. لوښي، سمساري، مالوچه، رختونه، پرشونه، قالینې، هر څه موږ لرو دلته ځان سره. یعنې د نرنګ ولسوالي یو شاوخوا کلو خلک ضرورت دې ته نه پېښېږي چې دوی لاړ شي نورو بازارونو کې او خرید وکړي. هلته تاسې هر شی په مناسبه بیه لري، همداسې کوي که نه؟ نه، الحمدلله دلته هر څه شته دی. څوک نه شي کولی چې بل ځای ته لاړ شي. سودا دلته هر وړ هر شی پیدا کېږي په مناسب. سره رختونه، سیمساري، لوښي او هر قسم د ودونو سامان په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. یعنې مهمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو ټول محتاجات او احتیاجات تاسې دلته رفع کوی شئ. هر څه دلته شته انشاءالله. د ودونو سامان چې هر شی چا په کار وي د ودونو مطابق نو دلته ځایي. دا یو زنانۍ فکري دي، دا ډېر ښه جنس دی، د ودونو لپاره دي. دا نو دا هم تاسو کتلی شئ ډېر ښه قیمت باندې. دا ټیکریات غلام ما په عمر کې لیدلي دي، اوله دفعه رسېږي. بس ما ته هم ښه ښکاره چې تاسو ته هم نه 50 لیټرو پورې هم شته. راویې که اوس غواړو قدرمنو دوستانو د دوکان وتاسې ته در وښیي. ماشاءالله 8 لیټره دي، دغه دي 10 لیټره دي، هغه 15 دي، ورپسې چې دي 15 دي، 20 دي، 30 دي، 50 تر 50 پورې هم لري. 50 لیټرو. ته وپېژنه. زما نوم شاهد الله شاهد دی او د همدې نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکی.
الحمدلله نرنګ کې د ټولو اوسېدونکو وضعیت ښه دی او بس الله دې نور هم ښه لري. او د نرنګ ولسوالۍ ښه والی چې دی، نرنګ ولسوالۍ ډېره زراعتي ځمکې لري، ډېر علمي سرمایه لري. نو ماشاءالله دلته علمي خلک بیخي زیات دي، تعلیم پروره خلک دي او ځمکې زیاتې دي، ډېرې زراعتي ځمکې لري، غرونه هم لري، واورې پکې کېږي، د واورو له طریقه دلته فصلونه ښه کېږي او روانې اوبه پیدا کېږي. لکه د ژوند سهولیت چې دي په نرنګ ولسوالۍ کې ټول موجود دي انشاءالله. غنم خو تاسو چې څنګه ګورئ دغه د نور په رسېدو دي انشاءالله. نو نرنګ ولسوالۍ ډېره ښکلې هوا لري، سرسبزه ده، د نارنجانو غټ غټ باغونه لري. زه انشاءالله چې وروسته به مو ورولم، تاسو به یې خپله وګورئ. نو ډېره ښایسته هوا لري او شنه ولسوالي ده. دلته ډېر خلک منظرو ته راځي. نو د منظرو دپاره هم د خلکو د ساعت تېري دپاره ښه ده، برابره ده. او هوا خو خپله ګورئ لکه د پسرلي میاشت چې بیخي خوندوره هوا ده. الحمدلله د ولسوالۍ اداره چې ده 4 ساعته د خلکو په چوپړ کې ده. ملکي مامورین یې دغه د 8:30 بجو نه تر 9:30 بجو پورې د خلکو په چوپړ کې دي، لکه څه رقم چې د نظام اصول دي د حاضرۍ په اړوند باندې. او نظامي مسؤلین یې ټول انشاءالله 4 ساعته د خلکو په خدمت کې دي. 100% امنیت دی په نرنګ کې، که څوک له شپې ګرځي او که د ورځې ګرځي هېڅ ستونزه دلته نشته دی. بلخوا عماری غازیان نن بمعلومیږي زر کوم خوچې بیلي میدان، نن بمعلومیږي زر کوم خوچې بیلي میدان. ټکور د ولسوالۍ نوم مې محمد جلال دی او تخلص مې بهادر دی. نو مخکې د فتح وروسته وټکور کې ولسوال وم. د وټکور نه وروسته د څه کم 2 کاله کېږي چې نرنګ ته راغلی. نو د نرنګ دا د واورې ورونه ټول کونړ غریب دی، خو دا د نرنګ دا د غره خلک چې دي مقصد د واورې نو ټول غریبانان دي. نو زموږ که مخکې راغلي دا 45 کاله خواوشا ټول انقلاب تېر شو. نو په انقلاب کې مقصد دلته خلکو کورونه وران دي، مقصد د سړکونه وران دي، ولې ورانې دي. نو موږ ستاسو نه دا غوښتنه ده چې تاسو موږ سره په دې ولو کې مقصد په دې سړکونو کې بل په دې زلزله کې د خلکو تاوانونه وشو، کورونه وړنګېدل، خراب شو، سړکونه خراب شو. بیا په سړکونو کې موږ د کونړ خاص کمیټې ته عریض شولو. الله دې اجر ورکړي. بیا قریبه د میاشتې پورې موږ ته سکواټر راکړ او هغه سکواټر 1 میاشت کار دې سړک کې وکړ. مقصد یو څه نه څه دا یو طرف د لندن او سړک کې له کار وشو، د وچ نه او سړک چې دی همداسې پاتې راکړي. لیکونه خو شته دی، په اواره کې هم شته دی، الحمدلله په درو کې هم شته دی. خو داسې ده چې په درو کې دي نو دا د درې چې دي د کلي جدا جدا دي، لرې دي. نو ځینې کلو رسیدګي کنیلیکونو ته نه کېږي. او اوس که دا وارې که نور څه نه وي نو مقصد که جدا وي نو په ګاډي کې رسیدګي وشي. خو دا د غره چې دي نو دا لږ جدا دي. یعنی مکتبونه شته، الحمدلله مدارس شته، برم شته په دره کې او کوزم شته انشاءالله. خو داسې ده چې مقصد لږ جدا جدا دي. نو که داسې وشي چې مقصد نږدې ساحو کې کنیلیکونه او مقصد سکولونه وشي نو د خلکو ته به تکلیف کم شي، ماشومانو ته. خیر اوسې دلته د خلکو ژوند په څه شي ولاړ ده؟ خلک څه شی کاروبار کوي؟ د خلکو ژوند څه رقم مخ ته ځي؟ نو انجینر صاحب دلته خو داسې ده چې نور څه نشته دی، دا دیړي میړي دا کار هم نشته دی، مقصد داسې د قانونو ترتیب هم نشته دی. ځینو ولسوالو کې دا قانون دی هغو کې خلک کار کوي، یو څه کار یې کېږي. دلته هم دغه ذمېداري ده او مقصد د دې خلکو مخکې نه چې ګډوډي وه، د دې غره نه به یې څه ګېډۍ راوړو خرڅوو، بیا ځان له به یې یو څه ولاړول. خو د امارت اسلامي سره الحمدلله هغه لرګي مرګي هغه موږ قطي کلي بند کلي دي. نو د ډېر غریبۍ او د فقر سره دا خلک مخامخ دي. دا د چا چې ځمکه یو دېخاني څه ګزارې کېږي او نور ډېر د فقر سره مخامخ دي. ډېر ښه. نظم، امن او دغه د ولسوالۍ رسمیات څنګه دي؟ څه رقم پر مخ روان دي؟ الحمدلله امنیت خو مقصد که تېر په دې تېر نظام کې به خلک ماړه مو پټ به مو الحمدلله اوس هم ګزاره کېږي انشاءالله. داسې وخت نشته دی چې په یو چا باندې ناره شپری شي. الله یو رزق ورته پیدا کوي. خو هغې کې داسې وه چې بې امني وه. اوس الحمدلله په کور کې امن دی، په غر کې امن دی، په ښار کې امن دی، په سړک کې امن دی. که د شپې ګرځې که د ورځې ګرځې الحمدلله د امارت اسلامي د راتګ سره
دا څه کم 15 کاله برابرېږي که نه. الحمدلله په دې کې ټول افغانستان کې امن دی، خو بیا مقصد خصوصا الحمدلله په کونړ کې ډېر امن دی انشاءالله، هېڅ مشکل نه لري الحمدلله. هغه خو مشکل خامخا په ولس کې مشکل پیدا کېږي، جنایت هم پیدا کېږي، مقصد حقوق هم پیدا کېږي. مقصد که راشي موږ کوشش کوو چې ولس سپین ږیرو ته حواله کړو. سپین ږیري خو زموږ مشران دي او مخور خلک دي، هلته حل شي. که هلته حل نه شي راوړو دلته حقوقو کې حل کوو. مقصد بیا کومه خبره سخته شي محکمې ته حواله کوو، نو هېڅ مشکل نه لرو انشاءالله. کارونه خو پیدا کېږي، خو ښه په ترتیب سره انشاءالله رب حل کوي او حل کېږي. الحمدلله انجینر صاحب ته خو انشاءالله راغلي دي او دا خو ډېره غټه ستونزې سبا موږ مخامخ وې. مقصد دا خو نظام جمهوري حکومت او دلته طالبان او امارت اسلامي د دې په میاد کې خو ډېر کارونه وشولو او وطني خلکو مقصد د خلکو رهبرانو تر مخکې به نو د هر سړي زړه ډک و. الحمدلله په دې باندې د رب العالمین نم راضي او د خپل امیر نم خوشحاله چې امیر اپه وکړه، نو بېرته هغه دښمنۍ نه یې په ورورۍ باندې بدل کړي. نو کوم خلک چې زموږ د افغانستان کې انجنیران دي، مقصد قمندانان دي، باچیان دي، وزیران دي، بهر ملکونو ته تللي دي، نو زموږ د مشر نه او زموږ د ټولو مسؤلینو نه ورته دا خبره ده چې تاسو ته امن دی او تاسو ته زموږ لمن خلاصه ده. کوم وخت کې راتلی شئ په لبیک تاسو ته تیار یي، ستاسو خدمت او څوک چې راوړي انشاءالله بار بار د هغو خدمت کېږي او په خوشحالۍ باندې او دلته ورته امن دی انشاءالله، هېڅ تکلیف نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوشحاله یم چې زه تواب احمدزی یو ځل بیا گزارش په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو نن راغلی یم د نرنګ ولسوالۍ په حدودو کې هغه د نرنګ شیریخ هغه ته کاروباري هغه ته جای ته راغلی یم چې دلته د موږ هېوادوال کونړ ولایت شریفه او متدینه خلک د شیریخ خوړلو لپاره په اوړي موسم کې او بالاخره په مني موسم کې او بالاخره په ګرم حالت کې دوی راځي دلته شیریخ نوشیجاني. نو دغه فضا چې ما ولیدله ماشاءالله ماشاءالله یو ښایسته فضا ده، دا یعنې د ژمي فضا ده چې دا به په اوړي کې دلته به ماشاءالله قیامت کې. نو ډېر امکانات ډېر سهولتونه لري. کمرمین به تاسو ته در وښیي چې هم د نارنجو د مالټو ونې او بالاخره دلته هغه لري د موټرو پرېمینځلو هغه ده، موټر شویي ده کې پارکینګ ده، دې خواته سرسبزي ده، چوکۍ دي، میزونه دي، ټول امکانات ماشاءالله دلته موجود دي او تاسو د نرنګ ولسوالۍ او د سرکاڼو ولسوالۍ په خپرونه کې تاسې محترمو قدرمنو دوستانو ته نرنګ شیریخ درښیم. تاسې به دا خپرونه یا دغه برخه هم په خوند سره وګورئ، مزه به ورنه واخلئ او وګورئ چې زموږ د نرنګ شریفه خلک څومره بادرایته دي، څومره بااستعداده دي. داسې وګورئ نه جوړوي. موږ کابل کې هلته په ولفي کې وروننوځو، هلته شیریخ وخورو، نه دلته راسئ خوند واخلئ. بشر زه پیدا کړم نورې به خبرې هغلته کوو. نوم مې فرمان الله دی، د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د دې نرنګ شیریخ پلورنځي مسؤل یم. ډېر ښه فرمان الله. او فرمان الله ماشاءالله فرمان الله فضلي صاحب څو کاله کېږي چې دغه د شیریخ کاروبار هم دلته پیل کړی ده؟ دلته خو تاسې ډېره لویه سرمایه‌ګزاري کړې ده زه سینم. وروره تقریبا چې شپږ کاله کېږي چې موږ دغه د نرنګ شیریخ په نوم باندې یو شیریخانه خلاصه کړې ده چې ښه دي، خلک هم راځي، کار هم ښه دی، شکر دی الله پاک نه راضي یاستو. سرمایه‌ګي لرئ نو ورته؟ مدګي لرو، اوس لګیا یاستو کارونه کوو. دغه د زنانو دپاره کوشش رانیولی دی چې بیل پارک جلا پارک راونیسو، هغه دپاره کار وکړو او همدغسې د پارک غټېدو کې لګیا یاستو او کوشش کوو چې خدمات لا زیات کړو. راځه دغه په شروع کې قدرمنو دوستانو ته عملاً موږ ته د دروازې یعنې د شروع چې له پیل چې د تاسې مېلمانه راځي کوشش سره مخامخېږي هماغه جای به موږ ته وکړي. اول کومه برخه ده؟ اول خو چې راځي دغه
استعمال کړی دی سیریلیک کړی چې موږ ورته په دغه کې تاسو ورته په سوی وایو نو هغه را سره د اشپزان شینواري استادان را سره دي او بیا چې کله وړی شي هوا ګرمه شي نو شیدې خو جوس دغه کوو او نو کله چې مېلمانه راشي بیا دغه څوک موټر یینځي بیا دغلته یینځي نور لاندې پارکینګ دی د موټر د ودرېدلو ساحه ده تاسې کولی شئ چې په یو وخت زمان کې شل دېرش نفره مېلمنو ته سیرلي غوښه یا د پسه غوښه یا د خوسي غوښه ورته هغه کې کباب کوي هو دا ورته کباب کوو برابر یې کوو ته دېرشو نه زیات هم کولی شي بس څومره خلک راځي موږ به ډېر انشاءالله پاتې راغلي نه وي ته دا پروس کاري دا څه کاري هغه موسم و یا اسکریمو د مېلو پاتې راغلي نه وي نو نه یې راغلی انشاءالله یعنې خلکو ته رسیدګي کړې ده او رسیدګي هم کړې او پسونه به دلته ځوانم ګول مالونه تازه ماشاءالله تازه نوره برخو ته به لاړ شو کوم باید ماشاءالله قدرمنو دوستانو تاسې ګوري فضا ته ګوره سیا اصلي دي که تمثیلي دي که پلاستیکي دي خو مقصد داسې چراغان او هغه ده سرسبزي ده کې او دا به د رښتیا کوټي هو دا زه خپله نرسري لرم دغه د ګلانو او د ګلدانونه دغه شاهکار کوو دغه د نباتاتو د ګلانو سره مې سخت شوق دی همدې خاطر باندې بیا موږ یو ګلخانه لرو چې لاندې چکر به لګوو مختلف ګلان را سره دي د نورو هېوادونو نه مې راوړي دي خپله دلته روزلي دي یعنې مجموعاً 100 رقمه بوټي به لري یاره د 100 نه به هم ډېر لرو قسمونه بوټي را سره دي دې خواته د زنانه اتاقونه دي کله چې زنانه راځي بیا دې خواته جلا اتاقونه هغلته کښېني بیا خوراک کوي او شیدې خوري ماشاءالله یعنې تاسې ټول سهولتونه خلکو ته خپلو مېلمنو ته برابر کړي دي یعنې تاسې مېلمانه تکلیف ونه ویني نو هو کوشش همدغسې کوو چې څوک خفه لاړ نه شي ځکه کونړ ته راځي داسې خو به ستوي چې دلته به ستاسې دلته مېلمه راسي او تاسې خدای نخواسته زوبل کړی یعنې یو په دوم پیسې ورناخیستلي نه دغسې نه دي چې موږ کوشش کوو چې اول خو کوشش کوو چې دغه د پیسو د ورکړې په وخت کې ورته یو څه وکړو ځکه چې که یې نه لري پروا نه کوي که نه خو بیا اصول دغه دي چې باید د خوراک سړی وکړي یو خوراک هغه شریاخ دلته څو ورکوي موږ سره خو مختلف دي 50 سل یو نیم سل او تر 1500 افغانیو پورې موږ سره شیدې اخیستلې یعنې تاسې شوي دي نو دغه شمونونه چې کوم دي دا اوس چې موږ ولاړ دغه دا برخه چې د زنانو دپاره ده چې کله زنانه راځي فامیلي راځي څوک دغه لاندې باغ دی ماشاءالله ښه غټ باغ دی چې هر ځای کې وغواړي کوم ځای ته برابر یې کیني او دغسې لاندې باغ کې به یو څه چوکیګانې او سیټونه ورته برابر کړي لا کار پرې روان دی چې زنانه او پارک موږ نور هم غټ کړو څومره خلک تاسې په یو وخت کې تاسې دلته حضور کوی شئ دغه د شیریخ څوک شیریخ غواړي تقریبا که 200 کسان موږ ته یو ځل نه راشي نو موږ ته مشکل نشته دی د 200 نفره شیریخ هم لرئ 200 نفره شیریخ موږ لرو استادان را سره یي شاګردان را سره یي منظم کاري او دا خو کله هم داسې نه کېږي چې 200 نفر یو ځای راشي بس 15 او 10 او 8 او شپږ همدغسې ډلې راځي نو چې کله راشي ښه خوشحاله ځي او موږ هم کوشش کوو چې خوشحاله لاړ شي چې دلته تاسې ته مشهوره کسان څوک راغلي دي دلته تاسې شیریخ ورکړی دی مشهوره خو ډېر خلک چې موږ ګورو دغه ځکه زموږ شیریخ ډېر مشهور شوی دی کونړ ته چې څوک راځي خامخا زموږ د شیریخ خوند او ذایقه څکي نو د کرکټ لوبغاړي راغلي دي مختلفې څېرې راغلي دي چې یادونه یې اوس خپرونه کوي ډېر خلک ځکه چې دا شی به ویلې ما همدا ویلې چې ما د کرکټ کوم کلاړیان تاسې راغلي دي دلته شیریخ خوړلی ده دا خبره وکړله ښه بالاخره دلته کوم سهولتونه دي د شپې د پاتې کېدلو لپاره بیا کوم امکانات لري په اوړي کې البته که یم خو اوړي کې خو ماشاءالله هوا برابره وي یو څه ځکه د کونړ هوا برابره ده خلک راځي په دغه شمونونو کې د هرات خلک راځي د نورو ولایتونو خلک راځي فامیلي دغه شمونونو کې خپل یو رقم هغه سره وسایل اوږده کېږي دغلته په شمونونو کې نور اتاقونه لرو بیا یو دغه زه په نظر کې لرم کله چې کونړ ته خلک راځي مېلمانه راځي بیا د هغې نه بې کرایه اتاقونه ورته زه ورکوم د شپې لپاره بې کرایې اتاقونه ورته ورکوم چې راشي او زموږ په نرنګ شیرخانه کې او په دې پارک کې شپه وکړي او چې څه خدمت یې موږ یې ورته کوو الله دې راته وساته قدرمنو دوستانو نرنګ ولسوالۍ خلک ډېر مهمانوازه دي بیا په کونړ ولایت په خاصه توګه کونړ خو یو میلمه پاله او د شملو وطن ده روان یاست دغه د ګلخانه در باندې ګورم دغه یو ګلخانه لرو دا ګلخانه د تا ساخت ده که د بل چا ساخت ده دا ګلخانه زموږ خپله بس شوق لرو بعضې بوټي چې په دغه کې خرابېږي یخ هوا کې خرابېږي نو
هغه مې دغه کړي دي ګلخانې ته مې نن ایستلي دي څو چې خراب نه شي هوا یې خرابه نه کړي. ښه یعنې د یخ د ژغورلو نه له خاطره هو یخ سیاخ یې ونه وي. څه کال یې خو داسې وو چې د نورو کلونو په پرتله باندې واورې وشولې نو بوټي زمونږ بعضې د یخ د ټینګې نه دي بیا په همدې خاطر باندې مونږ دغه کړی چې ګلخانه کې کېږدو. اوه 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 قدرمنو دوستانو لکه بخاري داسې لګولي دوره ښایسته او ماشاءالله مزهداره هغه ده دې ته سردخانه ورته وایي که چی وایي داسې ګلان لري چې پاس په دیوالو جګېږي لکه مار. هغه چیرې دي تېره وښیه. هغه دغه دي دغه رنګونه رنګونه دي مختلف رنګونه لري. یا په هغه کې نه کوټې کې هم کېږي و په کوټه کې که بیرون کې لمر خو طبعا چې ټول وطن لمر غواړي او که ور نه شي او که ور نه شي دا کېدای شي چې ګل ونه کړي د دې د خاطره بیا چې تا ته پته لګېږي چې هلته کوم یو شوي دي هماغه ګلان چې ما ته وښیې بیا زه یې ای خیر سي بیا دا رئیس صاحب دغه دې ته دغه وایي لګشتم وایي چې زینتي بوټی دی او دا نور هم نما کوي همداسې وده کوي او د دې هغه لري نور هغه راسره دی همدغه چې ولاړ دي دغه هم تقریبا 50 پورې بوټي دي شته دی راسره نور مختلف قسمه بوټي هم راسره شته او نن باغ کې هم دا ایښي دي مونږ دغه د وطني شودو نه شریخ جوړو. وطني شودو نه ځکه دلته په کونړ کې غواګانې ډېر دي او د کونړۍ غواګانو خپل نوم دی خپله د شودو ذایقه یې ده نو مونږ دغه د وطني شودو نه شریخ جوړو ځکه د کونړ غواګانې مشهورې دي په دغه برخه کې او شریخ هم په همدې خاطر مشهوره دی چې خالص شوده دي او د کونړ د وطني غواګانو شوده دي. صاحب چیرې روان یو؟ زو دغه د پارک بله برخه درته ښیم چې باغ دی او دغه د نارنجانو باغ دی چې خلک دغلته هم کښېني سیل کوي بیا پکې ما بعضې ځایونه جوړ کړي دي د ناستې دپاره د مسافرو او مېلمنو دپاره څوک چې شریخ ته راځي نو هغه دلته ښیم او زده مې دی چې نور کار هم په همدغه د پارک په دغه چې معلومېږي تقریبا چې 10-12 جریبه دغه د نارنجانو باغ دی په دغه کې داسې د ناستې دپاره نور مناسب ځایونه جوړ کړو او هغه د کار ساعت درته در وښیم په همدې خاطر دغه شو. او نارنجان خو هم خلاص شوي دي یا موږ څه خرڅ کړل؟ هو نارنجان خرڅ کړل یو کابلي و هغې اغوستي ویې وړل نو ویش کول یو څه سږ کال یې حاصلات څنګه ول دی نارنجو؟ د نورو کلونو په نسبت باندې سږ کال یې حاصلات ښه سږ کال یې بازار هم ښه حاصلات یې خو دا چې پاکستان نور کلونو کې نارنجان راوړل کېدل او د سیتروسو نور مختلفه نوې راوړل کېدلې لکه مالټا لیمبو نو هغه چې لاره بنده شوې ده زموږ د نارنجانو بازار ډېر ښه و د نورو کلونو په نسبت. او مالټې به څه خو خیر سره ورکړي خلکو ته؟ مالټې خو بس کرلې مې دي خو لا دانې نه دي کړې. زه داخل سه زی راځه همداسې بېرته دغه بوټي ته کته کېږي کومه پاڼه خرابه شوې ده هغه ورته سیخه کړه همداسې اتې راځي صحیح شو. چیرې ویلې رئیس صاحب چیرې ویلې؟ دلته په نارنج شریخانه کې کله چې هوا یخه شي او مشروبیتونه د شریخ په برخه کې موږ لږ کم شي بیا نو څه استادان ما راوستي دي چې هغه دا دغه لري دغه ګلدانونه او چوکیګانې جوړوي چې په دې برخه کې مهارت لري نو یو څه وخت مې د پاکستان نه استادان راوستل اوس یې شکر دی زموږ یو خپل هلکانو کار زده کړی دی او په همدې برخه کې دغه چوکیګانې جوړوي او ګلدانونه جوړوي چې بیا هغه به درته هلته در وښیم نو څه دی دغه یعنې ورنه خوشحاله راځي خوشحاله سو دا کار هم ښه دی دغه د یو څو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره ده او څه داسې خوشحالطبیعته ته کار دی نو دغه مختلف قسمه ګلدانۍ دي چې دغه کوي جوړوي او د نرسري خو خپله لرو بوټي خو خپل لرو بس پکې ګډي څو دا ځای هم پکې ښایسته فروش هم کوي له دې جنانه فروش د دغه ګلانو که یو څوک راشي شوقي د ګلانو نو بیا موږ ورته پرچون همدا او پرچون هلته د قنداره پورې موږ دغه د ګل او د ګلدانونو او د بوټو
لیک صاحب چیرې روان یو؟ زو دغه پارک بله برخه درته ښیم چې باغ دی او دغه د نارنجانو باغ دی چې خلک دغلته هم کښېني سیل کوي بیب کې ما بعضې ځایونه جوړ کړي دي د ناستې دپاره د مسافرو او میلمنو دپاره څوک چې شریخ ته راځي نو هغه درته ښیم او زده مې دی چې نور کار هم په همدغه د پارک په دغه چې معلومیږي تقریبا چې 10-12 جریبه دغه د نارنجانو باغ دی دغه کې داسې د ناستې دپاره نور مناسب ځایونه جوړ کړو او هغه د کار ساعت درته در وښیم په همدې خاطر دغه شو او نارنج او مشر نوم دې چی دی؟ فرمان الله خو داسې خاص سړی دی ویلي وای هوا به مزه صاحب چې دلته نارنج کې چې څومره وخت یې زه دې قدر عزت کوم زه دې مهمانوازي کوم چای دی آیسکریم دی او شریخ دی ټول وای په مونږه ها آخر کې دې غواړو چې خپل لیدونکو ته هېوادوالو ته پیغام دی ووایه چې د نارنج شریخ د دوی لپاره کومو خدماتو او پیشکشونو سره 10-15 ورځې بعد تاسې په خدمت کې چې یې ورته موږ د هېوادوالو نه پوښتنه کوو چې کونړ ته راشي او په خاصه توګه نارنج شریخ ته ځکه د دې خوند او ذایقې نه خوند واخلي او دا موږ چې لرو د تفریح لپاره پارک لرو چې خلک راشي یو رقم د خوشحالۍ احساس کوي موږ نه مننه کوي او په خاصه توګه فامیلي ځایونه دي چې خلک ترې ډېر خوشحاله دي او د راتګ غوښتنه او هیله ترې لرو ځکه زموږ شریخ کوشش کوو چې خلکو ته ښه او خوندور شریخ وړاندې کړو شکرالله صاحب د بندر اوسیدونکي ما دلته مشهور خلک په نارنج کې څوک دي د کونړ غلام محمد هم د جای و هغه زموږ د کوز کلی و ښه هغه د کوم نارنج دی سره رقم یې وایي د کونړ غلام محمد باډل دمل او ژوند ماشاءالله ښه دی امنیت څنګه ده امنیت ان شاء الله ښه دی ښه څه چارواکو نه د اسلامي امارت چارواکو نه چې تاسو غوښتنه ده د نارنج لپاره نو بس ورکوونکی الله دی او موږ دې نه امنیت ان شاء الله غواړو او امنیت ان شاء الله ښه دی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام مسیحي خیر خو د قراری ده نوم چی ده سهیل همدا اوس موږ تاسې کوم ځای کې یو د کرکټ میدان کې دا منطقه نوم یې چی ده بارنرنګ ماشاءالله داسې لیدل کېږي چې تاسې هغه کوئ کرکټ کوئ څومره وخت کېږي چې تاسې کرکټ کوئ تاسې ځوانان یو کال دوه کېږي چې خپل تمرین کوو ډېر ښه دی هغه د ټیم نوم هم چی ده ټیم نوم سید پاچا په مندرګۍ باندې لګیا اوس کرکټ کوو ښه تاسې د ورځې یا په هفته کې څو ورځې تمرین کوئ بس مکتب چې رخصت شي بس بیا راشو بس خپل تمرین کوو مجموعاً د تاسې ټیم کې څو نفره هغه کرکټیان دي بس 11 کسان ښه د افغانستان کوم هغه د کرکټ کلاړیان تاسې پیژني راشد اصغر افغان شهزاد ټول پیژنو شکر کوم یو سره ډېر علاقه لري خصوصا د نارنج د ځوانانو کوم کرکټر ډېر خوښیږي محمد نبی ډېر خوښیږي محمد نبی هغه په چی شي خوښیږي څه خوښوالی لري هغه چې څنګه سینر لوبغاړی دی او ډېر پخوانه پاتې ټیم کې ډېر خاطر خوښیږي نو تاسې له حکومت نه خصوصا د کونړ ولایت د کرکټ له فدراسیون نه تاسې څه شی غواړئ ادارې نه موږ ته دا غواړو چې موږ ته یو میدان جوړ کړي ډېرې ساحې موږ لرو په کونړ ولایت کې او ډېرې دښتې لرو باید موږ ته یو میدان جوړ کړي یعنی نارنج ولسوالۍ کې میدان جوړ کړي هلته خو په مرکز کې ستا میدان لري که نه مرکز چې خو هغه داسې لوبغاړو ته چانس نه ورکوي چې مطلب موږ ورشو او بس موږ ته تمرین درکړي دلته خپل هاشمي صاحب یعنی هاشمي پاچا تاسې ماتوي تاسې د کرکټ هغه کې همکاري کوي که نه تاسو سره همکاري کوي بس بیټ اخلي بال موږ ته اخلي وکټ یې اخلي ډېر سپورټ کوي ډېره مننه ډېره مننه کور دې ودان د کونړ ولایت د نارنج ولسوالۍ د بر نارنج په بازار کې ما او دلته د حاجي صاحب صدیق الله د رخت پلورنځي او همدارنګه سیمساري او نور توکو هغه پلورنځي ته راغلی یم چې دلته ډېر شهرت لري او غواړو چې دغلته لږ دوی سره یو خپرونه ولرو وګورو چې دوی کوم
خدمات خپلو هیوادوالو ته خصوصا د نرنګ ولسوالۍ او د بر نرنګ سیمې خلکو ته دوی وړاندې کوي. نو موږ سره اوسئ. وروره السلام علیکم. ستړی مې څنګه ښې خیر خره ده قراري ده بخیر یې حال احوال د ښه ده خیر خره ده. زما نوم عتیق الله د حاجي صاحب صدیق الله زوی یم د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ماشاءالله. او ډېر که تاسې د رخت کاروبار کوئ د رختونو کاروبار موږ د رخت لرو سمساري لرو لوښي د همداسې د توشکو رختونه همداسې ماشاءالله هر څه موږ سره شته. یعنې په کورونو کې چې شی د رخت باب په کار یې تاسې به ټول لرئ ټول لوازم به لرئ ټول موږ سره شته انشاءالله. لوښي سمساري مالوچ رختونه پرشونه قالین هر څه موږ لرو دلته ځان سره. یعنې د نرنګ ولسوالۍ او شاوخوا کلو خلک ضرورت دې ته نه پېښېږي چې دوی لاړ شي نورو بازارونو کې او خرید وکړي. هلته تاسې هر شی په مناسبه بیه لري همداسې پوهېږي که نه الحمدلله دلته هر څه شته دی. څوک نشي کولی چې بل ځای ته لاړ شي سودا دلته هر وړ هر شی پیدا کېږي په مناسب قیمت باندې. څومره بیا تفاوت لري نرخونه مثال د تاسې د کونړ د اسداباد او د نرنګ ولسوالۍ او بالاخره د جلال آباد او د کابل ترمنځ به څومره هغه نرخ کې انشاءالله دلته به ډېر فرق وي د هغه ځای او د ځای. هلته مثال یو شی په 100 روپۍ دلته به په 80 روپۍ 80 روپۍ. نوم مې ضیاء الله سلارزی دی د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ د بر نرنګ کلي اوسېدونکی یم او د حاجي صدیق الله زوی یم. او دلته زموږ سره رختونه سیمساري لوښي او هر قسم د ودونو سامان په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. یعنې مهمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو ټول محتاجات او احتیاجات تاسې دلته رفع کوی شئ. هر څه دلته شته انشاءالله د ودونو سامان چې هر شی د چا په کار وي د ودونو مطابق نو دلته میلاویږي. تاسې ته به دغه موډ معلومي نو چې دا خلک د ودونو لپاره کوم نوي موډ چې هغه بازار ته راوځي تاسې ورخیږي. بس چې په بازار کې کوم نوی شی راځي دلته به د حاجي صدیق الله دوکان کې تاسو ته پیدا کېږي. تاسې دا خپل عمده یعنې جنسونه له کوم ځای نه واردوئ؟ موږ د لاهور نه هم واردوو د کابل نه هم راوړو د چین نه هم راوړو د جلال آباد نه هم راوړو چې کوم ځای کې موږ ته ښه پرېوځي او هماغه تبسیزو راوړو. یعنې اول لاس خرید کوئ؟ اول لاس خرید. د نمونې په شکل به ته لږ زحمت کنه کېږي موږ ته یا لیدونکو ته به بعضې جنسونه بعضې رختونه بعضې لباسونه او بعضې د ودونو هغه شیان راوښیې چې په د کابل سره د تاسې نرخ مساوي د کابل د فارچون ریټ نه به انشاءالله چې 20% تخفیف پکې وي. ماشاءالله راځه. روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو عتیق الله به موږ ته هغه جنسونه وښیي چې د کابل او د جلال آباد ترمنځ حتی په قیمتونو کې 20% ارزاني. ښه صدیق الله وروره چې به راوښیې لیدونکو ته ویې موږ سره دا د ودونو جوړې هم شته دی ډېر ښه جنسونه دي نوي ډیزاینونه دي. دا ګورې دا هندي شرارې دي د ناویانو لپاره ډېر ښه. دا دې ته دامن وایي که نه؟ د دامن سري دامن دا ډېر ښه کیفیت والا دی ښه شی دی. د دې قیمت په کابل کې څو ده او دلته څو ده؟ دا به کابل کې اخلي 10-12 افغانۍ دلته کېږي دا 4 افغانۍ. دا سپین قالین شته دی دا هم بیا ډېر په مناسب قیمت دي. دا ګوره دا دی هغه دی د ناوې کالي دي. د ناوې کالي د دې قیمت څو ده؟ د دې قیمت 2.5 افغانۍ. 2.5 هلته په 8,000 که 9,000 روپۍ کرا ده تاره. او همدغسې ده انشاءالله زموږ ریټونه به ډېر ښه دي. او دا ډېر سنګین دي یا نور خو په 8 نفرو باندې نیول کېږي لمنه هېڅ یو رقم معامله یي سړی ورته حیران پاتې کېږي. دا ناوې لکه چت کې داسې کې کاري او دا خو ګوره په اندازه په همغه د هغوی په قد باندې برابر. یعنې دا آینده کې هم استعمالولی شي؟ آینده کې بس نورو ته هم استعمالولی شي. ډېر ښه. لاړ به سو رخت موږ ته وښیه. رختونه موږ سره دې هغه نه به تېر سو اوس به په رختو وګرځو. څنګه؟ صحیح ده. دا ماشاءالله لپاره بیا موږ سره ښه بخملونه هم شته ډېر ښه اول اصلي جیپو غمې پرې لګېدلی دی ډېر ښه جنسونه دي. دا غمي والا هغه دی بخمل دې ته څه وایي؟ دې ته فونیکس اصلي بخمل دی اصلي جیپو غمې. دا یعنې د ګرموالي په حساب باندې دا نو او دا بیا ته ډېر ښه لباس راځي. او زنانه دا د کوم چې ساغ ده؟ دا د اصلي کچنایي د خو ښه بخمل دی ډېر ښه کیفیت لري. دا متر راته وایه چې دلته په څو دي خو زه یې نرخ نه یم خبر یم. دا متر مونږ خرڅوو 600 افغانۍ. 600 افغانۍ یقین وکړه قدرمنو دوستانو. اوس یعنې تا داسې معلوم نه شي چې د دوی صفات کومه ما په 200 افغانۍ باندې په کابل کې یو چېرته بیه کړل او سړي ورته عذرزاري کولې 500-600 روپۍ نه ورکول
او د تاسې مثال چې دا اوس روزګاري درته وکړي بیا په څو کم بس دا به کېږي دا 5,500 افغانو پورې متر کېږي بس دغسې دلته موږ سره بیا شته دی چې ګاج بخمل دا چینایي ګاج بخمل دی دا هم بیا ډېر چینایي ګاج مخمل ګاج بخمل غمی اصلي جیکو غمی دی دا غمی دلته کار شوی نور ساده راځي دا دی دا به کابل کې جلال آباد کې په 1,900 روپۍ متر اخلي دلته 5,500 افغانۍ په تخفیف سره ډېر په تخفیف سره یعنې دا معنا چې تاسې اول خرید اول جنس اخلي هغه چې په فابریکو کې تولیدي یا ونه تاسې خرید او موږ هماغه اول لاس مال اخلو ډېر لاس مال نه اخلو دې چې موږ سره شته دا ډېر ښه ډیزاینونه اصلي غمې ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو دوستانو خصوصا زنانه لیدونکو دغسې لباسونه ګوره دلته په تخفیف سره خرڅېږي خصوصا د کونړ ولایت د شاوخوا ولسوالۍ او بالاخره د نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکو ته دا د ما پیغام داسې چې تاسې خرید کوو نو دلته راستئ موږ خو دا ډېر په 3 ورځې تحقیقاتو کې بالاخره دغه دوکان موږ پیدا کړی دی دلته راغلي خو پر ورسېدو دا د دې خاطر چې تاسې یعنې په تکلیف نه سي په اسانه باندې دلته خپل هغه جنسونه خرید وکړي په ارزانه بیه او خلک هم ډېر ښه داسې باانصافه ډېر ښه داسې په دین ولاړ خلک دي نو دا تاسې ته یو زیری ده دغه چې ارزانه خرید کوئ نور به چی راوښیې دا لباسونه خو ډېر دي لاړ به سو د پرتوګونو لپاره څه شی به وښیې د پرتوګونو کوم رختونه دي پرتوګونو خو موږ سره شته دی دا ډېر یو ښه کیفیت او ډېر ښه جنس دی نوی راغلی دی دې ته چونچون وایي دا د کیبي پرتوګ دپاره دا زنانه اخلي ډېر یو بهترین شی دی چونچون هو چونچون دا د چین نوم ده د یو ښار نوم دی او همدغسې ده د چونچون کمپنۍ دا متر په څو ده وایي دا متر 80 افغانۍ راځي او ښار کې بیا په 1,500 افغانۍ اخلي په 1,500 په کابل کې په 300 هم نه درکېږي همدغسې ده انشاءالله بس دې کې بیا موږ سره رنګونه هم شته دی هر رنګ هم شته دی رنګ لري او هر رنګ لري دا یو ماډل دا چونچون بل ماډل وکړئ بس بیا دې کې موږ سره شته دی دا بنارس هم را سره شته دا هم بیا د پرتوګو دپاره دی دا هم بیا ډېر ښه جنس دی نوم لري بنارس بنارس دا نوم یې بنارس ده او همدغسې ده بس دا ډېر ښه جن دی چې هم رنګونه شته من سره هر رقم رنګ هم شته دا بیا د ودونو هغه دپاره دا 80 افغانۍ راځي دغه نه ما یو وخت ټیکریم لیدلي ول ټیکریم دی چې شته دی راسره او شته راسره کې ټیکریم شته من سره بیا راځه دا مردانه لباس هم موږ ته وښیې مردانه ټیکې دا من سره مردانه هم بیا ډېر ښه جنسونه شته دی ټایبوګانو کې دي پاکستاني ګریسونه دي هندي ټایبوګانې دي نیجهدارې دي هر رقم کپړې بیا شته دي ډېر په ښه مناسب قیمت باندې ترلاسه کېږي داسې په 20 کاله هم دا یو څوک واغوندي قدرمنو دوستانو نه به رنګ بدلېږي او نه به زړېږي او نه به ښه په ذمهوارۍ جنس دی ښه جنس دی د دې قیمت څو ده د دې قیمت 4,500 افغانۍ او آخري خبره آخري بیا 400 افغانۍ کېږي 400 افغانۍ بیا ډبرې څومره ده د دې 4 متره نه په غټه جوړه کېږي یعنې په 4 متره تیکه باندې یو د یو نفر هغه رخت پوره کېږي او په 4 رنګونه لري دا 10 رنګه لري او دا هغه د کوم چې ساخت ده دا دغه د چینایي ساخت دی چینایي ډېر زبردسته ټیکه ده دوستانو دې کې بیا موږ سره دا د ژمي کالي دي بیا ډبل کالي دا هم شته راسره دا اوس معلوم کړه د دې نرخ څو ده متر دا هم بیا چینایي د دې نرخ 400 افغانۍ 400 افغانۍ ښار کې بیا 200 افغانۍ ډبل زمستاني ټیکې دي دا او ډېر یعنې نور شجان یا خلک چې دغه جنه خرید کې ایسته کنه نو صفتونه به را شروع کړي قدرمنو دوستانو دا په دې معنا چې دلته هر شی سي دي ډېر په ارزانه بیه په نیمه دي اوس به مشر حاجي صاحب ته ورسو دا یو زنانۍ دی فکري دي دا ډېر ښه جنس دی دا ودونو لپاره دي دا نو دا هم تاسو کتلی شئ ډېر ښه قیمت باندې دا ټیکري غلام ما په عمر کې لیدلي دی اوله دفعه رسېږي بس ما ته هم ښه ښکاره چې تاسو د دې قیمت څو ده وایي د دې قیمت 600 افغانۍ 600 افغانۍ او ښار کې ریټ دی 1200 افغانۍ ماشاءالله زه قدرمنو دوستانو د دوی بل دوم دکان ته ځو چې هغه د لوښو او بالاخره سمساري لوازم دوی خرڅوي هلته به هم لاړ شو هغه سایل به هم په تاسې مالې وکړو موږ سره اوسئ قدرمنو دوستانو دا د سالارزي صاحب دوم دکان ته هغه دکان ته راغلم چې دا د سمساریو او بالاخره د لوښو کاروبار کوي دوی اوس په دکانداري کېږي تاسې لرې سي دا د تاسې لرې سي بیا پسته را پیدا سي
یا تاسې لرې سئ تاسې په کمره کې راځئ د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د حاجي صاحب صدیق الله دوم دکان ته راغلو دوم دکان یعنې د لوښو او بالاخره د سیمساري لوازمو هغه دکان ده چې دوستانو د بار نرنګ په ولسوالۍ کې موقعیت لري او ماشاءالله مالا مال ده سه بسته نرنګ څه کوي سه بسته کونړ ته چې لوښي او دیګ بخارونه او کاسې او چمچي او دا پکاري دغه چې نه ورته برابرېږي او هغه د دکان په اړه باندې وغږېږه دکان زمونږ بره دکان چې و د کپړو دکان و او دا چې دی د لوښو او د سیمساري دکان دی دلته تاسو ته د ودونو هر قسم سامان په مناسب بیې میلاویږي دلته داسې دیګ بخار لري چې 10 لیټره هغه 10 نه 50 لیټرو پورې هم شته راویږه اوس غواړو قدرمنو دوستانو د دکان وتاسې ته در وښیو ماشاءالله 8 لیټره دي دغه دي 10 لیټره دي هغه 15 دي ورپسې چې دي 15 دي 20 دي 10 دي 50 تر 500 پورې هم لري 50 لیټرو پورې دي بخارونه ما لیدلي نه ول قدرمنو دوستانو تر 500 پورې ما لیدلي ول الله چې جلال آباد نه به 10% 20% داسې پیالې لري چې رئیسان او وزیران خپلو میزو باندې کي او چای کې شي داسې هغه لري داسې پیالې درجان کنه قاب او مشکاب سي لري کنه دا جوړایي شته دی چې 2 دانې قابونه لري 2 دانې قاشوغې لري او 2 دانې پیالې دي جوړایي د ناوې او زوم دپاره او دا په تحفه کې هم دا یعنې ورکول او تحفې دپاره هم دي څوک چاله تحفه وړي نو هغې دپاره هم ښکاري سپاکو جالۍ دي نوي راغلي چینایي دی د سپاکو لپاره او دا د اوبو کټوري دي زیړ رنګ نه اړئ ښه په ذمهوارۍ 2 کاله ګرنټي لري چې رنګ یې واړه واپس یې بېرته راوړئ او قیمت یې 100 روپۍ په بازار کې به تاسو له درکوي 100 یا 1.5 روپۍ دوستانو برنج څه کې ته داسې فکر کوئ چې د طلا او لوښي دي کاسې دي لکه جام دې ته جام به وایي جام موږ ورته کټورې او نور دا ولې دومره د باانصافې دغه دلیل یې راته ووایه نو دلته موږ دا په دې خاطر داسې ارزانه ورکوو چې ټول سامان موږ سره پوره دی څوک بل ځای ته لاړ نه شي چې هر شی په کار نو همدلته موږ سره شته او د خلکو اقتصاد هم لږ کمزوری دی نو هغې د خاطره په 100 کې 10% ګټه ورچوو نو زیاتې نه کوو دلته به خلکو سره تاسې انصاف نه کار اخلي هغه په عادت مداره سي دلته به بعضې خپلو خپلوانو همسایګانو ته په قرض هم خپل خپلوان خو قرض وړي خو خپل خپلوان بیا داسې راځي پکې چې د 100 روپو شی په 500 یې غواړي هغې ته یې څه ورته نه شو ویلی خارج کې هم داسې خاص څوک نشته دی خو داسې ملګري انډیوالان به یي هغې ته د لرې نه سلام وړاندې کوو سلام علیکم ټولو ته سلام ما دې سلام یې ورته ښه لاړ به سو هغه ته د هغه برخې ته د سیمساري برخې ته سیمساري ته راښیې کاکې خلای راښیې یو شی دی دا ډېر ښه راځه تقسیم به وي مخکې څه دوستانو دوی په تکلیف کړي دي بېچارهګان مې دغه له کاره ویستل دا د دوی د کار دوی مې په تکلیف کړل د دې له خاطره چې موږ تاسې ته یو ګزارش برابرو د ګزارش په برابرولو کې دوی چې په تکلیف وو بیا موږ لږ زړه سوځي خو حال داسې موږ تاسې ته یو تولید درښیو نو دوستانو دغه د سیمساري برخه ده چې پرېماني ده کې ماشاءالله رنګارنګ هغه شامپوګانې او لبسیرینونه او رنګین ناخونونه او چې شی چې زنانه غواړي ټول دي کې برخه هم شته کې دغه غاړکۍ او ګوشواري او هغه د پزه کې چې دي ته شی وایي دغه شی هم لري چارګلونه لري ډېر ښه نو ما ته داسې یو رنګ راوښیه داسې یو رنګ د ویښتانو وښیه چې یوه مې اسفکس یعنې رنګ یې لاړ نه شي رنګونه خو موږ سره ډېر دي خو داسې رنګ به درکړم چې ما خپله استعمال کړی پروس کال اختر کې مې والی اوس مې په دې سر کې دا څوکې سرې دي اوس هم رنګ موږ سره شته سالارزی صاحب موږ ته توابه مزید ته به هم د راکړي دې له خاطره د ما بعضې ویښتان لږ کته پورته سوي دي دوستانو څنګه وکړو نو بعضې ډېر ویښتان سپینې ما ته وایي توابه سپین ږیری سوی خو زه ورته همسې خلکو زه سپین ږیری سوی نه یم اصل داسې د ویښتو چې کوم رنګ پکې غواړئ 15 رنګونه لري په دې کې تاسو هر یو رنګ دلته پیدا کولی شئ دغه رنګ د یو نفر لپاره څو دفعې کېدی شي د یو نفر دپاره 3-4 دفعې کار کوي او قیمت یې څو ده قیمت یې 90 افغانۍ دا په کابل کې په 1100 افغانۍ هم څوک نه درکوي نو دوی درکوي په 80 افغانۍ
دا ښه والی د دوی ده او یو کال کېږي چې ده استعمال کړي دي تر اوسه پورې میانې د ده ویښتان اماسې دي ماشاءالله. حاجي صاحب میلمانه یو، خاص میلمانه یو، د تاسې خپرونې د ښکلا لپاره چې څه رقم تکلیف یې زه درته ګالم. 1 ساعت 2 ساعته کېږي د خپرونې په سب کې دی موږ سره مصروفه ده. دوی ټول واقعا چې د کونړ خلک میلمه پاله دي. د کونړ هغه شعر به تاسې اورېدلی وای، د کونړ غلام محمد او با ډېر ته مزه او صاحب. زه ضیاء الله سلارزی د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ د بر نارنګ د کلي اصلي او فعلي اوسېدونکی یم. دا چې په بر نارنګ بازار کې زموږ یو ښکلی دکان چې دلته تاسو ته هر قسم رختونه، سیمسارې، لوښي لکه د هر هیواد تاسو ته دلته میلاویږي په ارزانه قیمت. څپلۍ، بوټونه، پڼې چې ستاسو څه رقم د ودونو سامان په کار وي دلته به تاسو ته میلاویږي. او زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 14 14 وعلیکم السلام. خیر وخره د قراري ده. شکر دا اوس موږ تاسې چیرته یو؟ تاسې اوس فعلا د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ بر نارنګ بازار کې سي شعیب حماد ډیجیټل عکاسخانه. ډېر ښه دی حاجي صاحب. صدیق الله په هغه باندې د لباسونو بالاخره د رخت پلورنځي باندې وغږېږه. دوی څومره صادقه دي؟ آیا په صداقت کار کوي که نه؟ بالکل ماشاءالله. په دې بازار کې چې د حاجي صاحب صدیق الله د دې بازار یو ښه عمده فروشي د رخت پلورنځي لري او ټول خلک ترې خوښ دي او ماشاءالله قیمتونه هم ښه دي، نو ټول خلک ترې راضي دي. پیغام دی خلکو ته چې ده چې دوی په خارج کې پانګه اچونه کوي، دلته خپل وطن کې د که دغه پانګونه وکړي دلته عاید کوي، خپله پیسه ویستی شي. پیغام خو بالکل واضح دی چې خپل وطن ګل وطن دی، نو را دي شي او په خپل وطن کې دغه پانګونه وکړي. ټول خلک به ترې خوشحاله وي او دغه بېروزګاري چې فعلا خلک ورسره لاس او ګرېوان دي دغه بېروزګاري به ختمه شي. ډېره مننه له تا نه. مهرباني.